ملګرو نن د مبارک زیب چې کوم حلب اخیستو هغه تقریب کې د ټول نه خوندور پروګرام دا و. د مبارک زیب مور چې کوم وه هغې پکې هم شرکت کړی و او تاسو دا وخت چې کوم دی هغه کتی شئ چې هغه را روانه وي. یعنې که موږ وګورو ډېره زیاته ضعیفه یو بوډۍ چې کوم ده هغه ده او هغه را روانه وي. د پارلیمنت هاوس کومه دروازه چې ده هغه ورته هم کولاو کي، ورسره مبارک زیب هم وي. او نن چې کوم تقریبات کېدو کوم نو په هغې کې د هغې خپل شرکت چې کوم دی هغه وکړو. دا وخت چې کوم دی تاسو کتی هم شئ په سکرین باندې چې کوم تصویران چلیږي. بله پکې دا وه مبارک زیب چې کله حلب اخیستو نو د عمران خان کوم تصویر کوم بینر چې دی هغه یې ورته هم ایښودی و او هغه ورسره و. بل تاسو کوم لاندې دا تصویران و زیاتتر کوم ملګري چې دي هغه د سپیکر کوم مخ چې دی په هغې باندې ضرب لګولی وي او د مبارک زیب کوم تصویر چې دی هغه وي. شاته ورسره چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف یو بل ایم این ای جنید اکبر هم ناست وي او دین علاوه کم نور بیا د پاکستان تحریک انصاف کم ایم این ایس چې دي هغه وله مبارکي ورکوي. هغه ویډیو هر څه تاسو دا وخت هغه کتی شئ. نو ډېره زیاته یو د خوشحالۍ خبره ده چې نن مبارک زیب هغه حلب واخیستو. یعنې تاسو به خیال وي تقریبا میاشت د الیکشن وشو او حلب هغه نه و اخیستی شوی او نن چې کوم دی هغه حلب واخیستی کړی شو.